د افغانستان هوایي چلند شرکتونو ټولنه وایي متحده عربي امارات کامیار الوتکې ته په خپل مرکزی هوایي ډګر کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. له دې سره اوس مهال په افغاني شرکتونو کې یوازې آریانا هوایي شرکت د کابل او دوبۍ ترمنځ الوتنه کوي. په افغانستان کې هوایي شرکتونه د نورو هیوادونو په وړاندې د پرانیستې فضا پر سیاست نیوکه کوي او وایي پرمختللو نړیوالو شرکتونو د دوی د پرمختګ او فعالې سوداګرۍ مخه ډب کړې ده. د افغانستان د هوایي چلند اداره هم د کابل دوبۍ ترمنځ په پروازونو کې ځینې ستونزې تاییدوي. متحده عربي اماراتو هوایي ډګرونو د بېلابېلو هیوادونو هوایي شرکتونه او الوتکو د کیناستو او تګ راتګ له بوختو لارو څخه ګڼل کیږي، خو افغان هوایي شرکتونه د هیواد ته ډېرې کمې الوتنې لري، تر دې چې اوس یوازې آریانا هوایي شرکت چې د افغانستان دولتي شرکت دی په اونۍ کې یو ځل د کابل څخه دوبۍ ته الوتنه کوي. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه وایي دا مهال د اماراتو هوایي شرکتونو بازار په خپل لاس کې اخیستی چې د سیالۍ په دې ډګر کې د افغان شرکتونو پر فعالیت ناوړه اغیزه کړې. د دې ټولنې مشر فرید پیکار رسنیو ته ویلي چې د افغان حکومت د پرانیستې فضا سیاست چې ټولو شرکتونو ته پروازونو اجازه ورکوي د افغان شرکتونو رول یې کمرنګه کړی دی. دی وایي که څه هم متحده عربي اماراتو له مودو وروسته کامیار هوایي شرکت ته په هغه هیواد کې د الوت اجازه ورکړې، خو کامیار الوتکې د هغه هیواد په مرکزي او ستر هوایي ډګرونو کې کیناستلو ته نه پرېښودل کیږي. دا وخت د کامیار الوتکې پر ولایتي الوتنو سربیره تر ډیره ترکیې، سعودي عربستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونو ته تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوایي شرکتونو اداره وایي دوبۍ ته د افغاني هوایي شرکتونو الوتنې د تخنیکي ستونزو له کبله کمرنګې شوي دي. د دې ادارې مشر قاسم وفایزاده وایي دا ستونزې د خبرداري تر کچې رسیدلي او متحده عربي امارات یو ځل بیا د افغان هوایي شرکتونو د ستونزو ریپورټ دوی ته ورکړی دی.